او یو بل دعا ده او هغه ته علما دعاء الكرب وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې کله به د مصیبت راغې تکلیف به وتراغې نو دا دعا به کوله. علما په دې دعا باندې تجربه کړې دي چې د دې په ذریعہ باندې د انسان نه هر قسم تکلیف اوچتيږي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې یو لوی عالم لیکل چې هغه عالم د بادشاہ وخت جیل ته اچولو. یو بل محدث عالم لیکل چې هغه دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وکاته او ته ویل چې هغه پلاني ته وایا چې امام بخاری چې کوم حدیث په دعا باب دعاء الكرب کې راوړل دغه دعا وایا الله تعالی به د جیل نه آزاد کی دا سه د هر تکلیف نه. هغه دعا دا سه د لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. دې دعاګانو کې د دومره طاقت او د دومره اجر د دې وجنه پروت دی عزتمندو چې دا د الله تعالی د لوی کلمې دي. الله تزانه والا کول دي د الله تعالی په یووالي باندې اقرار کول دي او د الله تعالی په یووالي باندې یقین ساتل دي او منګول خول توحید دی. دا د توحید د وجنه دې ته دعاء الكرب ویل کېږي. عبد الله ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب. کرب هغه مصیبت ته وي چې د انسان د زړه په کې بالکل غوټه شي ته به د مړی تر له چا پړای چولې د غوټه ول ورکړ. د داسې مصیبت په وخت کې به نبی عليه السلام دا اذکار ویل د ذکر ویل شي د دعا ویل شي لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم. حقدار د عبادت ما سوا د الله نه هیڅوک نشته چې هغه لوی ذات دی او صبرناک ذات دی. حقدار د عبادت ما سوا د الله نه بل هیڅوک نشته چې هغه د لوی عرش رب دی. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. دې ته دعاء الكرب ویل کېږي. د مصیبت په وخت کې دا قسم دعاګانې ویل پکاري. موږ تاسو عام طور باندې خلکو باندې پریشانی راځي او دا د پریشانو دور دی وجدا د ګناهونه زیات دي. الله تعالی موږ تاسو ټول پریشان کړیو لیکن د پریشانې په وخت کې څه کول پکار وي نو هغه علاج طرف ته موږ نه ځو بلکې څوک یو طرف ته منډي وهي او څوک بل طرف ته منډي وهي او څوک کوئی وظیفه راته وخایا او څوک کوئی داسې دم راته وخایا څوک کوئی تعویذ لاله ولي کدا چې او کدا د دې ټولو په نسبت باندې دا اصل علاجونه دي کوم د چې اوریجنل علاج ویل کېږي. الله سبحانه وتعالى د موږ او تاسو دنیا او آخرت کې د غمونو نه او د تکلیفونو او د مصیبتونو نه وساتي او الله تعالی د موږ او تاسو په صحیح دین باندې عمل کوونکي وګرځي. وصلی الله تعالی